سلام علیکم شاهین صاحب محترم، الله دې وکړي روغ جوړې. موضوع درېیمه ورځ د اختر د مبارک شه، تا د مبارک شه ورور. شاهین خیر صاحب تا دې مبارک سي. موضوع شه، کراتوي او موضوع دغه شی ده چې نن درېیمه ورځ د اختر ده. په دغه ورځ کې غونډو خلکو خپل مراسم سرته رسوي. غلام حکومت، چټل حکومت، مردار حکومت یا پاک حکومت، هر څه چې ته ورته وایي، دی په خلکو باندې اوانونه ویشتلي دي. په ننګرهار کې که وایي هغه ویډیو منځ راوړمه چې ویډیو وګورې سړی حیران پاتې شي چې دا څه حال دی. اول خو زه به ورشم د ویډیو په طرف، او ویډیو به هم وګورو. هغه ده پرویز صاحب که وایي ویډیو هم راوړم تو پورې تغیر، یعنې دوی به اوانونه ویشتلي، خلک یې شهیدان کړي، وژلي دي خلک. اول خو به دغه عکس وګورې، دغه هغه ځای ده چې خود جنرال صاحب د تاسو وینئ، دا جنرال صاحب دی، دا قماندان صاحب دغه د هغه لغړي چوکۍ وه چې دی پې ناسته، دا د ملت پیسې وې، رزاق نه بیل ویلی نه کلنګ وهلی، خلک یې وژلي دي. هغه دغه پیسې چې پیدا کړي د خلکو د وینې نه پیدا کړي. هر صورت تاسو به وغږئ، بیا به نور وړاندیز وو. مهرباني صاحب دغه عکس دغه دی. بخښنه غواړم. بله ورور شاهین صاحب محترم، داسې چل دی سره هم چل دی. ما پوهېږه که نه، مونږ اوس په زه د تا پوهې کړم که نه، اوس په زه تا ته هغه د قندهارو په لهجه کې زه تا پوهې کړم، قندهارو په لهجه کې به دې پوهې کړم. دغه وطن چې دی، دغه وطن چې دی وام غوستو تباه او بربادم کو. ته وایې یو کیفه مایک دې بند کا. یو غوږ کېره، خو زه خو خبره وکړم نو ته یوه خبره مې کړې نه ده، دویمه خبره وطن مو برباد که، تا وطن دې برباد که، ښه برباد وطن ته هم واغوستو ته برباد کو، او تاسو د دغه نه اشرف غنیم ته برباد کو. دغه وطن چې دی، د وطن نوم اصلا تاسو په خولې باندې مالی، دا وطن د نوم د خولې نه لرې کوي. تا ته مې اشرف غني ته مې ټولو ته ویم وطن چې څوک وطن یادوي، وطن خل آبادوي، خلک یې ورانوي نه، خلک یې آبادوي. آبادول پوهېږئ، آبادول دې ته وایي چې ته سړک جوړ کړي، بلډینګ جوړ کړي، لاره جوړه کړي، ترقي ورکړي، دې ته آبادول وایي، وطن دې ته وایي. وطن دې ته نه وایي. شاهین صاحب محترم چې زه راسم، زه په کاناډا کې ستاسو د دغه نه سوسیال خورم او راسم وطن کې بمونه والوزم، دا وطن نه دی. وطن دې ته وایي شاهین صاحب محترم. موږ 50 کاله په دغه کې تېر کړو چې زه تا وژنم ته ما وژنې، او په دغه کې لا لګېو همدې ته چار وخت بیا زړه و ما ته غږ وکړه، اگر چې تاسو په لایفو کې موږ ته اجازه نشته، خو بیا هم ما ته ووایي چې زه وغږېږم. زه د ملت خبره کوم، زه ملت یادوم، زه اشرف غني نه یادوم، زه ملت یادوم. دغه ملت دغه 20 کاله د ملت نه وه په یاد، دغه 20 کاله د ولې غږ نه کو. زه چې کله میډیا ته راغلم، زما د میډیا ته ډېر یو بد وکړه چې زه رالم، زه په دغه باندې زه اخته شوم د وطن په سوچونو کې ولیدم. خپله به مې مخکې خپل ورزش، خپل صحت، خپل دغه به مې کوو. اوس چې زه دغه میډیا ته راغلم، د دې وطن په سوچ کې لاړم، دا ټول ذهن مې وطن ته دی چې یاره دا وطن به څرنګه جوړېږي، دا وطن به څنګه کېږي. وطن موږ مور ده، زه مور ګڼم، زه واقعي مور ګڼم. زه داسې نه ده چې زه د وطن ته د ماته حیدر اوس اجازه راکړه لږ خو وغږېږم. خیر دی، خو ګوره غږ مې درته نیولی، غونډې خبرې ده تاسو نه وطن چې تا وطن مور ده. دغه 52 ملکه چې راغلی دی، تا په د مور باندې اوس مه خفه کېږه. دغه مور باندې د خطر او د مور په بېادبي ما د یاد تا مور یا د ما مور یا د ملت مور په دو کې بولې کولې، او همدغه خلکو یې کنارابونه ورڅه پاکول، قابونه یې ورڅه مینځل، او همدغه خلکو ته مخ روان و. ولې دغه مور د تا وخت د مور په غم کې نه وي؟ دا یو. او بل تا وویل چې د وطن په غم د خاطر د ولس، دغه 20 کاله چې په ولس باندې بمبار و، د ولس ولې در په یاد نه و چې اوس در په یاد ده؟ همدغه خلکو باندې بمبارد و، ولا که په بل چا باندې امریکا بمبارد کړي، نه په پنجابي کړی بمبارد، نه په ایرانی، نه په امریکایي، نه په فرانسوي، په همدغه ما په تا باندې کړی دی. دغه 20 کاله ته نه یاد و. دا نه دی چې په ننګرهار کې ګوره دا ویډیو د راپور دا ویډیو وګوره، دا د موږ تاسو اختر دی. اگر چې دا ویډیو ضرور هم نه ده نن، ته که دا ویډیو وګوره، دا نه طالب کړي دي نه ولس کړي، دغه ولس دغه دولت داسې کړی دی په دغه ورځ باندې. واره د غریبانو عوام خلک دی، ټول ماشومان دي، دا یې غریبانان. ولې څه کړي؟ دا بل اوانو ولګي، دا اوانونه دي لګي په خلکو. دا ول ده چیرې لاړ شي د خلک. اورم کم سزا په دې کورونا راوځي ولې یا څه وکړي؟ ښه
ګوره شاهین صاحب ګوره د ملت غم خوري د ملت غم خوري ولې په ملت باندې وانونه ولي په دغه اختر کې ولې ګوره اشرف غنی په خپل وویل چې وګوره د اشرف غنی ویډیو هم ده وایم څه خو دا خیر دی اشرف غنی په خپل چې درې میاشتې شپږ میاشتې کې زه وطن پاکم دا د جنگ خبر نه ده د سولې خبر باید کړی وای رئیس جمهور د غاټ سړی دی د مردار خور د کثیف ګوره شاهین صاحب محترم پښتو کې متل دی د یو لاس نه ټک نه خېږي د یو لاس نه هیڅ کلم ټک نه خېږي چې یو لاس اوس ما خو نه ده ویشتلی دو خلکو ګوره دو خلکو نه ده ویشتلی د خدای د دوام لاس خو پرېږده سوله دا رقم نه راځي شاهین صاحب محترم چې دا کم رقم ته لګې دا کم رقم اشرف غني لګې سوله دا رقم نه راځي سوله هغه وخت راتللی شي چې ما او تا سره د ورورولۍ په فضا کې کینو ورورولي سره دغه کو افغانیت سره معلوم کو او سره سوله راځي سوله دا پرویز د ورور شاهین صاحب پرویز په خدای کې پرویز ګوره زه د ورور په سترګه درته ګورم چارسن را باندې پخارم شي شهیدان ما ورک شل کالم بمبارد په ما شو شل کال زه ناکو ته بمول وایسه خیر د غوای ورور جسمه شل کال په ما بمبار شوی دی شل کال زه د امریکا ته بمول لاندې ناسم شل کال په ما چاپی وهر شوی دی نن چې یو اختر ما تراغه خدای یو اختر را کړی چې ما ته در په دوه اختر کې به وګرځم خپل بچیانو ته مې کالی ور واغوستل و مې لګل دو ځنه وانونه په ما راولي ولی و ظالمه که د طالب سره جنګ زه د طالب دفاع نه کوم طالب جنگ ته دروتلی دغه ماشوم څه شی کړی دي چې ته هدف ویشتلی نشي طالب وژلی نشي دفاع نشي کړی د ځان قریه دغه د ولس د بمونو مور چاپی هر څه په ولس باندې وکړ ته وایې چې زه د ولس غم خورم ولې دغه اشرف غني ته نه وایې چې دا یو زه په شپږو میاشتو کې داسې کوم جنګ کوم دا خو د جنګ خبرې ته وایې د ولس نه ټاک نه خیږي زه چیغې وایم چې سوله کوم دفترم وازده خلک هم ورځي ورسره غږیږي عسکر نیسي خوشي کوو یې وژنو نه جنګ نه کوو په خپله د موږ سره یو ځای کېږي او دغه د اوسان موږ ته راکټونه راولي دا څوک راولي د عسکر نه راولي دا د ارګ یو څو دانې سپي دي یو څو مردک او صفته دي هغه یې راولي ولې هم غږ جګوئ ګوره شاهین صاحب سوله که ته م ونه کې او که اشرف غني م ونه کې بل سړي ته وخت ورکړه بل سړي ته واکره ته خو په لندن کې ناست یې بل سړي ته وخت ورکړه لندن کې ناست خدای دې بې خونه باسي ډوزې ولې سوله داسې راځي سوله څه رقم راځي همدغې ته کښېنې دا شل کاله خو همدغه هم چغې ولې سوله داسې راځي واسې راځي ته مې وژنه ته دې وژلو راته نارې وهه مانه سوله غواړه خدای هم خوار نه که تاسې به لاسونه شاته نیسئ او تسلیمېږئ به یا به ورغله کوبیده کېږئ ځمځکې لاندې به ژوندي ښه کوو دا شل کاله چې تاسې موږ ته ویلې چې یا به مړه کېږئ او یا به جیل ته ځئ له دې نه بعد یا تاسې مړه کېږئ او یا به جیل ته ځئ دو سزتي نرم مرم مه غږئ شاهین دلته لاګیا یي بس هوګۍ راته لاګیا کړې ده چې داسې وکړه او داسې وکړه قرار کښېنه لاړ شه چېرې سوسیال موسیال خوره مهرباني وکړه نوبت دې چا ده ننګیالی مفتي مهرباني ننګیالی مهرباني وکړه ننګیاله ورور که وخت ورکوي وایي باید یې نه مراته که وخت ورکوي هر چرندیات وایي چغې په دله خوري ولسه ولس زما خوښي ولس د ارامه کینې اشرف غني د بمونه پرې ورغورځوي راکټونه دې پرې ورولي اوانونه دې ولي ولس یې څه نه وایي د یوه لاس ټک نه خېږي زه پوهېږم چې د یوه لاس نه ټک نه خېږي څه شی کړي دي راته ښه غلام حبیب ښه مهرباني ننګیال صاحب وغږېږي ننګیال صاحب غږېږي ننګیال ورور غږېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاهین صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې دا بناموسه خلک دي شاهین صاحب دیو ازادي څه پیژني دیو ازادي چې کومه دی هغه په یورپ او په دغه باندې خوړلې ده اروپا کې خوړلې دیو ازادي څه پیژني ازادي خو هغه خلک پیژني چې کوم د اسلام نه خبري دیو سوشیالیست شوي دي دی سکولران شوي دي دیو هغه ظلمونه نه چې په موږ باندې شل کاله وشو په موږ باندې د بمونو مور وغورځېده دیو اوسه پورې کوم ویډیو کړی ده کوم یو دغه کړی دی او دا خلک وړاندې شوي دي الله دې دوی ته هدایت وکړي قربان دې سم الله دې وساته خو ورته وایي چې په وطن سوال نه دی د بمونو مور باندې رغږي امریکایانو څه وکړل په شل کاله په هغو نه غږېږي ملت باندې سوال ده په هغو نه غږېږي افغاني بمونه غورځوي د اختر په درېیمه په دوو نه غږېږي
ته ملامتي زه ملامت یم دغه د ما ملامت کوه چې زه په خپل کور ناسم په ما اوان لګي کنه دفاع ونه کوم د کور می دیو ازادي نه پیژني دیو د سړک سره غم دی چې سړک پوه شي دیو د ملت سره غم دی دیو ازادي نه پیژني چې پیله ازادي ده د هر څه نه مخکې ازادي ده ازادي راشي سړک راځم تاسو نجیب وروره سلام علیکم مهرباني وکړئ مایکم خلاص نه کوم مایکونه خلاصوي خیر دی نجیب صاحب مهرباني وکړئ سلام علیکم بخیر راغلی نجیب صاحب غږ هم نشته غږ نشته دی تاسو ښه رابو شو د بل ورځ شیرزاد صاحب سلام علیکم ښه وزیر افغان صاحب سلام علیکم عبدالله استاد صاحب یو غږ پې وکړه ما غږ به نه اورېدی نجیب افغان نجیب الله همت شیرزاد وزیر افغان شته بل ته وخت ورکړه شاهین لاله وزیر افغان لکه چې ویده شه راغی بېرته راغی مهرباني وکړه وزیر افغان مهرباني وعلیکم السلام غږیږه لوړ لوړ غږیږي په زوره وعلیکم السلام غږیږي او غږ ټیټ دی اوس څنګه شو شاهین صاحب اوس صحیح سلامونه دا ټولو لیدونکو اورېدونکو ته وایم شاهین صاحب او تاسو ته وعلیکم السلام غږیږه وروره وړاندې ځه ښه شاهین صاحب زه خو دا وایم چې دغه نن سبا جنگ چې دی زموږ په ملک کې زه وایم چې دغه دولت او طالبان دي د یو جنگ میدان وټاکي خودمامۍ کې او ملت یو طرف ته سي چې نور دا ملت بیچاره شهیدان نسی او مالو حال یې چور نسی بهتره به دا څه حال دی شاهین صاحب په خدای ته ورته ګوره یو د کندهار کې څه حال دی تاسې خپله دا ویډیوګانې حالت ګورئ زه ملت یم نه د طالب طرفدار یم او نه مې دولت کې کار کړی دی سر دې خلاص و من دغه نظر لرم ملت بیچاره ملت خبرې نه دي د کفتاري دي نه خدای قسم وګرځي چې په مځکه نه نوځي او یو شی درته وایم دغه طالب هم د همدغو ملت بچی دی په همدغو ملت سره په یو کور کې ژوند کوي طالب میدان دی ښه صحیح معلوم ده طالب چې کومه ولسوالۍ ته ورځي دی تښتي ولسوالۍ پرېږدي دی په خپله باندې ښار ته راځي بیا د ښار نه اطراف ولي ښار ګوره ښار د اطرافه ساتل کېږي کله چې اطراف د تا سره په لاس کېږي یا کور جوړوي بل چاردیوالي جوړوي چاردیوالي چې جوړه کړه ته کوټې کله چاردیوالي لري کوټې نشي ساتلی کوټې مالي د بیرون نه کړکۍ خلک بیا د بیمه غون شي د مالي دا هم د اطراف د لاس خلیجات د لاس ولسوالۍ د لاس راکړي په مکان دا یو سره د جنګ کوي نه طالب سره طالب بشاره طالب سره کوم مکمل ورته پریږدي افغانستان طالب ده طالبان ښځه لري مور لري خور لري پلار لري ورور کاکا ماما خاله عمه کلیوال در لري ځوان کلي منځه وړي چې تا منځه وړم طالب دغه ورور ده طالب غون خلک دي دا خو نه چې یو دوه لکه نفره په هر کې ناست دي او دغه صلاحیت د دغه میلیون لري دغه د تاسو مفکوره غلطه ده طالب خالي میدان ته ورته راوتلی میدان یې پرېښوده پر کې د سیمټي د یوه شاته ناست دی بمبارد کوي اوانونه ولي نو په بمبارد باندې خو دی کامیابېدلی هم نشي همداسې ده شاهین صاحب پروردګار دی یو افغانستان کې یو سوله او ارامي راولي زموږ نظر دغه دی او خدای پاک دی ارامي راولي نور د ملت دی خدای دغه حالت نجات پیدا کړي نور والله که زه په دې باندې دغه یم چې نن په افغانستان کې حالت ډېر خراب دی بیخي بې اندازه بس هر سړی دا او غږ دې شته دا چا خراب کړی دی او غږ دې شته دی دا چا خراب کړی وروره
دا وطن خراب کړی دی تا په نظر دا وطن بس چا خراب کړی خو دغه اشغالګرو خراب کړی دی که نه اشغالګر د چا سره خو څه ګوره دولت وایي اشغالګر اوس دولت ته وایي پنجاب ته د پنجاب وایي او ته هغه ته امریکایي وایي نو زه نو هغه ته امریکایي نه وایم ما امریکایي نه دی ویلي وروره نه پوهېږم ته د خپل ټوټې نه غږېږې د خپل سر نه غږېږې ما چې څه وخت ویلي چې امریکایان دي خو تاسو هغه ته د امریکا غلامان وایي هغه تاسو ته د پنجاب غلامان وایي هغه وګوره یو غلامي ده یو هغه ما ته چې پنجابی وایي هغه خو معلومه ده خو زه هغه ته چې غلام وایم وژلي مې هم نه دي نیس مې خوشي کوم دی د موږ سره څه کړي په دغو اختر په ورځ باندې کوم بندي را خوشی کړو د افغانانو ملت موږ خو هڅه چې کړي دي تقریبا 15,000 ور خوشي کړه همداسې نه دي ورور ته دلیل نشي وایلی ریښه درته یو خو خیاطي م کوي داسې مړ خیاطي کوي سم سې ماشین ته لاس کوي چې سړی در سره وغږېږي په دغه خیاطي به زه تا سره السلام علیکم مهرباني او غږ دی لږ ضعیف دی لږ سم وغږېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاهین صاحب مبارکه زرقاوي صاحب ټول مجاهدین او مسلمانانو فاتحینو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم الله پاک مو حافظ او ناصر شه کامیاب اوسئ نو شاهین صاحب مبارکه ډیره خوندوره موضوع دی راوړې ده د دغو د وحشي او ظالم د دغو د کوپر د غلامانو کوم وحشتونه چې کوي اول د هغو د شهیدانو کورنیو ته صبر جمیل او شهیدانو ته جنت الفردوس غواړو الله پاک دې زموږ د شهیدانو شهادتونه قبول او منظور کړي موږ په دې باندې هیڅ وخت نه خفه کېږو چې موږ ته څونه شهیدان وشول خو حتما د سړي زړه د درد کوي دغه د کوپر غلامان چې کوم وحشت کوي د کوپر غلامان چې پاڅېدلي دي نن د هغو مظلوم کورونه ورانوي په بمبارو باندې خو ان شاء الله الرحمن د دو انتقام اخیستونکی طالب جان اول الله جل وعلا شانه دوم بیا طالب جان راغلی ان شاء الله مخکې نه چې د افغانستان هغه غلام دولت هغه غلامه اداره هغه د کوپر په لاس باندې روزل شوي عسکر چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی وایي موږ د افغانستان بچیان یو افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ ځان دی که چیرې د دوی افغانستان ځان وای که چیرې دوی د افغانستان مور بللی دوی به مور ته 50 ملکه نه راوستل دوی به افغانستان نه ورانوله دوی به د کوپر دلالي به نه کوله دوی به د کوپر سره لاس په لاس باندې نه تاوېدل خو دا هملک دي چې ته نن تاریخ یې د کوپر غلامي کړې اوس راپاڅېدلي دي زموږ په اسلام کې زموږ د علماو سره وایي ویده په موږ باندې د جهاد فتوا لګولې د تاسو سره جهاد شته په موږ باندې د تاسو د سرونو غوڅول فرض د عین دي څوک چې وایي چې جهاد نشته هغه ډېر بېغیرته انسان دی په افغانستان کې جهاد شته تاسو د کوپر نه یتیمان پاتې یئ تاسو د کوپر غلامان یئ تاسو چې کوم وحشتونه په افغانستان کې کړي دي په دې باندې هر څوک ښه پوهېږي خو اوس چې حقایق نه ویل کېږي خلک وایي دا د کوپر غلامان نه دي دا وي د افغانستان بچیان دي څوک وایي چې دا د افغانستان بچیان دي زموږ شهیدان یې په باینو باندې کېنول زموږ شهیدان یې په ټانګو پورې کش کړل خو خیر بیا مو معافه ورته وکړه بیا هم له خپل لاغه نه ورته تېر شو دوی راغلل زموږ کورونه په بمو باندې والوځول زموږ افغانستان کې د بمونو مور استفاده کړه افغانستان د هغو خلکو کور دی چې ته نن تاریخ یې د دولت ښکرې ورماتې کړي دي افغانستان د زمریو کور دی افغانستان د هغو خلکو کور دی چې ته نن تاریخ یې د سر په شیندلو باندې امریکا وایستله افغانستان د هغو خلکو کور دی چې ته نن تاریخ یې 50 ملکونه مات کړي دي هغه چا د افغانستان کور نه دی چې ته نن تاریخ یې د کوپر دلالي کوله زموږ علما زموږ حافظان یې په شهادت رسول موږ خو بیا هم په دغو سینو باندې ورته ومنله چې موږ تاسو ته عفه کوو راځئ د امارت غېږه درته خلاصه ده خو دوی له خپل حد نه واوښتل الحمدلله موږ مجاهدین لرو موږ د افغانستان د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو چې په اوس دور کې د ټول افغانستان هغه سوپر قوت یې ورمات کړل هغه ښکرې د ورمات کړې د کوپر راغلي دي اوس د افغانستان رښتیني اتلان به اوس ټاکل کېږي اوس به افغانستان جوړیږي اوس به افغانستان په پښو ودرېږي اوس به د شهیدانو د مظلومو خلکو د یتیمانو ارمانونه پوره کېږي الله جل وعلا شانه دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله جل وعلا شانه دې هغه خلک چې په سنګرو کې دي
د سنگرونه بیرون دی الله یې د محافظت وکړي تل یې د کامیابی په لور مخ شي ان شاء الله الرحمن چې دوی به کامیابیږي موږ هم ورته دعاوې کوو د الله جل وعلا شانه نه نصرت ورته غواړو شاهین صاحب مبارکه مننه جزاک الله چې ماته مو وخت راکړ کامیاب اوسئ ایله کوم الله دې وساتي مهرباني دل را سره اوسه ورونه چې درس خیاط راځي اصلا خیاطي ته وای د مړه